السلام علیکم ملګرو چیرته چې تاسو ته تصویرونه ښکاري تاسو ته به پته وي که نه په دې سوشل میډیا ډېر تیز چلیږی دی او د دنیا نه رښتیا تللي دي او که دا خبره چا دروغ جوړه کړله ښه مکمل معلومات درته نن در کوم ملګرو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې چا دا خبره جوړه کړله په دې سوشل میډیا باندې دومره وایرل ده که نه چې په ټیک ټاک باندې چې یوه ویډیو واړوې نو بله دا راځي خو تاسو ته پته شته چې دا ویډیو پته نه لګي چا راوړه او بلکې نورو کسانو پسې شروع وکړه لیکن چا پسې تحقیقات نه دي کړ خلکو ویل چې دا به رښتیا دي خلکو ته هم زه ګناه نه کوم څوک چې په سوشل میډیا باندې کار کوي هغه د دې وجې نه وکړه ویل که دا چېرته رښتیا یو داسې شوي دي خو بلکې وایي دا داسې نه دي شاوخوا وایي دا خبره دروغ ده ملګرو تاسو ته پته ده وایي دا جینۍ او دې هلک د یو بل سره مینه کوله ښه تاسو ته پته ده وایي دې جینۍ او دې هلک د یو بل سره مینه کوله او جینۍ ورته ویل چې دواړه به داسې تښتو نه او په صحیح طریقه باندې به رشته کوو چې کله جینۍ خپل وروڼه او مور پلار ته ویل دي که نه نو هغه ونه منله وایي دا جینۍ او دا هلک تښتېدل که نه چې کله دوی تښتېدل د کلي نه بهر کېدل نو هېڅ کې د دې جینۍ وروڼه ولګېدله او هېڅ کې دا جینۍ هم ویشته او دغه هلک هم ویشته جي وایي بیا ولا چا جنازه هم نه کوله بیا جنازه وشوه ملګرو او بیا دا قصه وایي ختمه شوه ملګرو خو اصل حقیقت دا دی ملګرو چې دا هلک په ټیک ټاک باندې دی او دوی په ټیک ټاک باندې نوي نوي ویډیوګانې راځي بالکل د دې هلک نوي ویډیو راځي نو او بلکل خلک دې هم تپوس کوي که نه چې موږ ډېر زیات خفه شو چې وایي چې دا د دنیا نه تللی دی ملګرو خو لیکن حقیقت دا دی که نه چې چا هم دا ویډیو راوړله اولنۍ ویډیو چې چا راوړله نو غټ غلطۍ کړې پکار ده چې مکمل معلومات یې راغلی وی زه پخپله هم اوس خبر شوم ما وویل چې تاسو ته سره زه ویډیو شریک کړم چې دا چا هم داسې کار کړی دی پکار چې داسې کار نه وي پکار چې یو روغ سړی تاسو ژوندی سړی څه کوئ مړ کوئ او مړ سړی تاسو را ژوندی کوئ صرف د ویو او د لایک دپاره داسې کار چېرته هم مه کوئ بلکې ځینې داسې کسان چې هغه نه خبره هغه پرې هم ویډیوګانې جوړې کړي ځینې داسې کسان چې هغه ټول عمر ویډیوګانې جوړوي نو خلک په هغه پسې ځي ځکه چې هغه وایي چې دوی خو صحیح دي دوی صحیح ویډیوګانې صحیح معلومات راوړي نو چېرته هم دا غلطي بیا مه کوئ که نه بیا به د ټول څه کوي بیا به خلکو نفرت پیدا شي دا کومه کتونکي چې ټولو پښتنو به دنه نفرت پیدا شي زه پخپله هم ډېر زیات حیران شوم خو د دې هلک ویډیوګانې ما هم نورې هم ولیدلې او ما د یو بل کس نه واورېدې چې دوی داسې ویډیوګانې جوړوي دا کومه غټ غټ سوشل ورکران چې دي نو دوی خو صحیح ویډیوګانې جوړوي نو د هغه د وجې نه موږ ته هم پته ولګېده دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او چې ټولو خلکو ته پته ولګي